دا د دوزخ خېټه ده دوزخ ته به خدای قیامت کې وایي یوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید موړ شوې دی وایي هله نور هله نور دی نه مړېږي نفس نه مړېږي موړ به هله شي چې نه منې چې هغه وایي وګوره خدای رسول منع کړي دي د خدای کلام او د ښکلي خوږ پیغمبر احکامات چې چا په بد نظر چاته وکتل نو دوی ملعون شو لعنت منه د خدای د رحمت نه لرې شو نو چې د خدای په غضب کې سړی ککړ شي هغه دنیا بخي نه دا قبر بخي نه دا آخرت بخي او چې چاته وکتل شي هغه هم لعنتي دی چا خوشحالېږي چې ما ته خلک وګوري دغه شان بورقه او بدن ښي ښځه یا یو کس ځان خلکو ته ځان داسې ښي چې ما ته خلک وګوري لکه دا ښځې وګورئ چې کوم دغې کړي که نه سینګار یې کړي او دغه شان زیبایش کوي او خپل لاس او دغه شان مخ او خپل جامو او ګلونه او هر څه ښایي خلکو ته چې ما ته خلک وګوري داسې ښځه ولک او داسې کتونکي ټولو باندې لعنت دی سړی چې سترګو غلط استعمال کوي د خدای رسول په نظر کې لعنتي شو دا ډېر لوی او د قرآن شریف په قانون کې د قرآن شریف حکم مات که چې مه ګوره او دې ګوري نو دې فاسق شو او دریم نقصان دا دی چې د ایمان حلاوت د مونځ په خوند به نه پوهېږي د تلاوت په خوند به نه پوهېږي او نه به څه نیک عمل ولا خوند ورکوي دغه شان خرابېږي نه به دوکانداري وکړي چې دوکانداران یو دغه شان دی وایي چې دی خوا ګوره دی خوا ګوره خوند لري سره دې پس وګوره دا دوکان به خیرن پیرني سودا به پکې کمه د بال بچ خرچه ډېره ده او دوکان کې څه نشته او ته په غلط سترګې د غلط استعمالولې دوکان د جولاګانو جاله ته جوړه شو تاسو وګورئ کله که ډېرې هغه واسې استدراج یې خدای پاک به نیسي یو سوره د بوله مزې کې چې ورګه ګیره کړم سمه یې ګیره کړم چې سمه یې ګیره کړم که چې جرایم خو اکثر به دوکان خرابېږي تانوي صاحب رحمت الله علیه فرمایي یو دوکاندار دغه له ورغلم دغه کې د کراچۍ والی تانوي صاحب د مریدانو کې دی هندوستان کې چې پاکستان جوړ شو دوکاندار و دوکان کې سودا هم سمه نه وه او داسې دغه دا سترګې داسې پکې ور پروتې وي او دا رنګ یې داسې ډېر خفه و دغه بیمارۍ په وجې او سودا هم دوکان کې نه وه وی نو دوکان خوند راکوي لکه زړه مې موړ دی دا ولې بیا یې دغه شان ما سترګو غلط استعمال کوو زما څو خوښ شو اوس هغه مې هېرېږي نه نو د کور توجه د دوکان توجه کاروبار سړی خو یو شوق غواړي که نه شوق نه بیا خو نه کي هغه شوق مې مړ دی دی خو بال بچ خرچه غواړي زما دوکان کې سودا شته نه سره نو ګټه به څه کوي نو دوکان مې خوار زار شو وي ما ته دعا وکړه څه وکړه چې زه د دې نه بچ شم څه به کې داسې دې سوچ وکړي چې دا سترګې خو د الله ډېر لوی نعمت دی او دا ما باندې د خدای پاک ډېر لوی احسان دی او ما نه به قیامت کې د سترګو تپوس کې ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسؤولا د غوږونو د سترګو د زړه تپوس به کېږي زړه کې ولې خلق خیالات راوستل ته لاندې ګوره زړه بس بیا نه کوي کار زړه ډایرکټ دغه نه شي کولی چې په غوږونو اورې چې نه اواز نه لکه دا دغه والا ټلویزیون والا یا د بار ملکونو تجارتي ځایونو کې ورته خشته ښځې کینولي چې خلک وګوري د خدای بنده ته خو خلک خراب کړ دا خو بې حیایي ده یورپ نه څه جوړ شو دې بې حیا په وجه خو د هغې لور خور مور ټول سیسټم ختم دی هغوی وایي چې دا ملکونه هم څنګه ختم د سترګو حفاظت ډېر ګران دی دې خوا ورته ټي وي لګېدلې دې خوا ورته ریډیو لګېدلې دې خوا ورته اواز دې خوا ورته موبایل کې بس د ښځو اوازونه چې د سړو هغه اوازونه خو ډېر تریخي او خو خوند نه کوي او خواهش او هغه نفس له خوند نه ورکوي ستغ اواز یې د سړو او د ښځو خو داسې خلک ځان ته را مایل کوي او نفس یې غواړي دي خو نفس خواهشات او نفس پرست دا نفس چې دی دا دننې معبود دی په بدن کې یعنې تا د خدای او د رسول نه اړی افریت من اتخذ اله هوا دا هغه کس کتلی چې خپل نفس نه خدای جوړ کړی دی خدای ورته یې مه ګوره دی وړی وي زړه مې وایي چې ګورم خدای ورته یې مه وره دا ګانه بس نو دی وایي اورم دې دې ته مه ځه دې ځي هلته اړه غواړي دا ستا زړه او نفس چې معبود جوړ کړی دې ته انفسي معبود وایي یو بارني معبود دی بتخانه کې پروت دی که نه لات منات عزا هغه هم خراب کړو دی الله دې موږ دا ډېر خطرناک د دې وجه نه ته به ګورې دا د الله په مقابله کې ماته ولاړ دی او دې ماته وایي چې دا خوند وکړه او دا اواز واوره او داسې د دې وجه نه تاسو ګوره قبرستان وګورئ بوډ وګورئ سوري پل وګورئ یو ښځه له ګورئ دا ګوره بله ښځه چې دا خلک به څنګه د سترګو زنا طرف ته نږدې شي تاسو به پوهېږئ زنا طرف ته به نږدې شي
ځکه خوښه به یې شي چې خوښه شي دی هغې پسې بیا سوچ هم کوي نو زړه کې بیا زړه هغه غلط کار طرف ته په هغې کې مبتلا شي نو خوب ته وتښتي بیا خوب نه ورځي او خو د فوټو باندې هم خوښېږي چې دا ستا خوښه شوه او تا نه خوب وتښتېدو په بلډ پریشر او په شوګر او په مختلفو نور مرضونه ډېر دماغي په هغې کې مبتلا شي او سار به کار نه شي کولی دنیا دې هم خرابه شوه او آخرت دې هم خراب شو خدای پاک چې کوم حکم را لېږي او خودو ته هم دا حکم دی داسې نه چې سړي به ښځې ته نه ګوري او ښځې دې ورته ګوري ښځې به هم ورته نه ګوري وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن دا خو غشی د شیطان چې ودې کتل نه په هغه شی راغه د سترګو په لار باندې پرې زړه کې دې ورغی او غلط سوچونه او د هغې نه پس په فتنه او په بدکارۍ کې واقع کېدل ستا ډېر نږدې شو د دې وجه نه د دې حفاظت پکې حضور علیه الصلاة والسلام سره یو ځل دوه بیبیانې ناستې وې یو ام سلمه بیبي وه او یو میمونه بیبي وه بیبیانې وې نو په دې کې یو حافظ صاحب راغی صحابي دی په سترګو ړوند و عبدالله ابن ام مکتوم او دغه ورځو کې د پردې حکم راغلو او دا آیاتونه راغلو چې ښځه به پرده کوي او سړي به ښځو ته نه ګوري حفاظت وکړي ښځه هم ښځې ته نه شي کتلی د نوم نه تر پنډې پورې او سړی پردې سړی به خو د سر نه ښکو پورې دا پټوي حضور علیه السلام وایي المرأة عورة ښځه خو د پردې والا شی دی یعنې دا به په پرده کې ساتي اوس په موز کې خو لاس او مخ ښکاره کولی شي هغه جدا معنا ده دا نه چې ته خلک وایي که کله یو ښځه یو سودا راوړي خاوند یې مړ دی صابونه دي پیسې شمېري ورکوي ګوتې خو ښکاره کېږي ته به ورته نه ګورې هغه ګوتې ښکاره کړي یا قدم ښکاره کړي یا مخ ضرورت دپاره تا سره کتو اجازت نشته په بعض ځایونو کې او نه به دا ښیي نه به ګوتې ښیي نه به مخ ښیي نو حضور پاک سره مو دې تاسو پرده کې شي حافظ صاحب راغی که نه سترګو معذور نو بیبیانې ورته وایي دی خو معذور دی یعنې دی خو مونږ نه ویني او زمونږ نه څه خبر دی په سترګو چې معذوري کې دلته ښځه ناست دی نو هغه ته خو اسمان نه ښکاري نور سپومې وایي دی خو زمونږ نه خبرېږي لا لرې و او مونږ لیدي هم نه شي نو نه ویني او نه لیدي شي او نه خبر ده چې دلته ښځې دي ورته وایي تاسو ړندې خو نه یې یعنې هغه دا معنا شوه چې ښځو ته به نه سړو ته به نه ګوري که هغه سړی دی هغه سړی دا ښځه ویني او که نه ویني دا به ځان پټ ساتي که ړوند خو ښځه نه شي کتلی بیا هم یعنې د هغه سړي نه ستر دی چې هغه دا ښځه نه شي لیدی او که لیدی یې شي او چې لا ګوري ورته یا ورته دا ځان داسې سینګار او ډول یې برابر کړي چې ځان باندې عاشق کوي او ځان یې هم تباه کړو او آخرت یې هم تباه کړو الله یې تاسو مونږ محفوظ وساتي لعنتي کار دی او د فسق کار دی صحابه کرامو باندې دا ازمایښونه راغلي دي او هغې مقابله کړې د خدای او د رسول احکامات یې یاد کړي دي نو الله پاک ساتلي دنیا کې هم هغې خدای وله ګټې او فتوحات ورکړي پخپو به داسې مجلس ته نه ځي لاس به دغه شان چې خدای آرام کړی هغې له به نه وروړئ چې دا ښکلې جینۍ ده ګوتې وروړه چې څنګه به دا خو د ګوتو زنا ده او چې پخپو هغه فرید ځای ته ورځي دا د ښپو زنا ده حضور علیه السلام فرمایي العینان تسنیان سترګې هم زنا کوي یو د شرمګاه زنا ده دا رستو به وي مخکې به سترګو باندې وګورې نو هغه زړه کې تالی زړه کې اثر وکړو هغه شي شیطان ستا په زړه باندې او په فتنه کې او بدکارۍ طرف ته تر ورو نږدې شي او خدای نږدېکت بند کړی دی چې یو ځای ته سړی نږدې شي خو کار هم ته وشي نو چې دې حفاظت کې انشاءالله تا به خدای پاک ساتي الله دې موږ او تاسو وساتي نو هغې وایي چې سړی یو شي ته وګوري اتفاقا او دوباره ورته ګوري دا خو ته پرې خوند دی خشته وي الله پاک دې ښایست کې یو جلکي ایښی دی یو جلک نو هغه کشش وي پکې نو هغه کشش پسې دې لاړ شي او دې ته خوند لري نو بیا ورته ګوري نو که څومره د غلط نظر چې څومره ډېر کې مړېږي به نه والد صاحب هم یو 10,000 ښځو ته وګوره کولی نه شي هسې او چې نه ګورې نو بیا به صبر او چې ګورې دا مو چې ما ته مو کتل بس موړ به شم چې د خواهش په نظر ګورې او اورې 200 2,000 2 لکه بس 2 کروړو ښځو نه مړېږي نو کولی خو نه شي ته خو دغه یو کار دپاره او انجام به دې خرابي دا څه کې چې یو شي باندې سړی مړېږي نو هغې لار باندې مه ځه نو سړی وایي زه دې وبه ګورم زه موړ به شم نه شي مړېدی دا د نفس کنده ده چې نفس وایي ګوره ورته وایي نه به یې ګورم ځکه یو خوا خلکو معبودانو که نه دا بوت دی او دا کاڼی دی او دا برجۍ ده دا اونه ده دا انور دی او دا سپومۍ ده دې عبادت به یې کوو دې ته افاقي معبود وایي د بدن نه بار یاره دغه لات دی
منات دی عزا ده هبل دی دا در امثال کې دا بوتان دي دا نمونه به رنګارنګ نو دا آفاقي معبودان دي ستا د بدن نه پار یو په بدن کې ستا یو معبود دی چې د هغه غلام یې خدای رسول وایي مه ګوره اړه وایي یاره اړه مې ورته کېږي یاره غوږونه مې غواړي سترګې مې غواړي او اړه سترګې لږ خوند وکړه بلې ته مو ګوره بلې ته مو ګوره دا یو ګانه دی اوره ده بله م ګوره بله څوک پرې مړېږي نه مړېږي چې نه اورې نو موړ به شي او چې اورې نو کې کېږي به او د خدای دین هم پاک دی چې کومې خبرې بندې شوي دا ناپاکې دي کم خلک چې کوشش کوي چې زنا او بې ستري او بې حیایي دي خلکو ته اجازت میلو شي دا پرده پکې چا راوسته ده او د ښځو سړو نږدې ناسته چا بنده کړې ده دا پلید خیالات دي او نفس او شیطان غلامان دي که دې دا وایي چې دا پرده دا دې ختمه کړی شي نو که دا کار کوي او د اسلام حکم ته سپک ګوري نو دا پوره د ضلالت او د کفر لار ده د اسلام نه وځي یو ګناهګار وي یو دې ګناه ته پاک وي والله دې رحم وکړي قرآن شریف کې خدای پاک فرمایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ای خوږه پیغمبره مؤمنانو ته اهل ایمان ته ووایه چې خپل نظرونه دې ښکته ساتي د پردو ښځو نه او هغه هلکان چې خشته وي ګیره او برېتی نه وي محارم چې هغه خیالات او دماغ او سوچ او خرابی نو دې ته دې نه ګوري بس لږ په ځان دې سخته تېره کړي انشاءالله د هغې پیدا ویحفظو فروجهم او د خپل شرمګاه حفاظت وکړي یعنی شرمګاه په غلط ځای کې نه استعمالي او خواهشاتو په ناجایز ځای کې نه پوره کوي د هغې دپاره خدای پاک خپلې بیبیانې پیدا کړي دي او پخوا به وینځې وي نو هغه به الا علی ازواجهم وما ملکت ایمانهم خپلې ښځې ته کتی شي په خواهش په نظر او خپله وینځه چې کومه حلالې په جهاد کې راځي بس هغه دې اوس خو هغه نشته خو د دې لپاره حفاظت لپاره خدای پاک زنانه پیدا کړي دي خپلې بیبیانې باقي بل ځای کې خواهش پوره کول د سترګو خواهش او غوږونو باندې د هغې خواهش پوره کول پردو ښځو او تا له سړي له خوند ورکوي او هغه خبره بوځي دا زنا ته نږدېکت دی الله دې موږ وساتي نو دوی به لاندې ګوري پردو ته به نه ګوري او د خپل شرمګاه حفاظت به کوي همدې حکم کې ستاسو دپاره او ټولو زموږ دپاره پاکي او سترایي ده پاک به یو نتیجه به ښکلي ذلک اشکالهم دا د مسلمانانو دپاره ډېره پاکه او ستره او ښکلې طریقه ده دې کې به د دوی باطن هم پاکي او ظاهر به هم پاکي او د پلید کار نه به خدای ساتي ځکه چې اول ورته وګوري پردو ښځو ته په خواهش یا د هغې خبرې په خوند پرې اخلي یا هغې له ګوتې وروړئ یا هغې سره خپې باندې هلته ځي نو دا ټول د دې اندامونو بدکاري ده نو دا به دې سره زړه بدل شي او چې زړه بدل شي او هغه سوچ پکې کېني نو بیا خو زړه بادشاه دی لاس او خپې او شرمګاه ټول د هغې دغه کوي مني او چې کله د دې حفاظت وکړي نو زړه کې باید هغه خیالات نه وي بچ کېږي به او چې زړه کې بچې انشاءالله الله به دې ساتي د سړي چې زړه یو شي ته نه کېږي نو خو خپې هم نه ځي نو زړه دا د هغې لکه د یو ملک باونډري وي او یو د ملک هیډ کوارټر دی نو چې هیډ کوارټر هلې محفوظ کېږي چې باونډري محفوظه شي په دې خور سړی پوهېږي نو چې باونډري لاس او سترګې دا باونډرۍ باندې دی او چې پردیو ښځو ته او محارمو ته چې خدای رسول د هغې ته کتل بند کړي دي نو هغې ته سړی ګوري د ده باونډري ماته شوه چې باونډري ماته شو نو هیډ کوارټر او زړه دا منځ کې دی نو دا هم خراب شو نو چې دا خراب شو نو په فتنه کې به پروزي او زنا او بدکارۍ کې به دوی به یې غورځېږي او د دې انجام ډېر زیات خراب دی ځکه ایمان حلاوت به سره ختمېږي نو چې د ایمان په خوږوالي نه پوهېږي نو د ایمان د کارونو نه به ته محروم شي او د بې ایمانۍ کارونو کې به هغې کې به لاندې وغورځېږي نو آخرت دې هم تباه دی او دنیا دې هم تباه ده خدای پاک زموږ دنیا او آخرت ښه کول غواړي او خدای او رسول غواړي چې پاک انسانان دي وي دا خلک همدغه لپاره دی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا مؤمنانو ته ووایه چې دوی د نظر حفاظت وکړي محارمو ته چې کومو ښځو سره یې واده کېږي هغې ته به نه ګوري بلکل یا خیال ولا خرابوي بس مه ګوره ځکه حضور علیه السلام فرمایي دا النظر سهم
من سهام ابلیس مسموم دا بد نظر دا خوند دپاره چې ګورې لذت یو خو اتفاقي نظر یو ښځه داسې زیو په یو چوک کې ته تاویږې وکتل یا بس ته خیجې هغه را کوزېږي مخامخ شي سترګې حضور علیه السلام نه چا تپوس وکړو چې دغه شان یو اول نظر یې ورته یې وایي وصرف بصرک خپل نظر به فورا واړئ نظر کو فورا هټا دو او دوباره دویم کتل دا د خوند دپاره دی او خوند به یې په زړه باندې اثر کوي نو بیا زړه کې ورته تړپ راشي نو دا د ټول سوچونه هغه طرف ته شي نو زندګۍ سړک بدل شو او خراب شو تباه کېږي او چې یو ته وګورې او بیا بلې ته وګورې نو زمونږ یو لوی عالم دی مولا یعقوب نانوتوي رحمت الله علیه هغوی فرمایي دا سترګې نظر دا د ضرورت په ځای کې استعمال که سبزي دې وګوره چې خراب ټماټر دی که سم موبایل دې ګړی دې وګوره په سترګو کلر دې کم خوښي چې کپړه دې خلک یې په ګوتو معلوم کړي یا په سترګو ورته وګوري چې څنګه ښکاري ملګري ته ووایي دا کوټ علم دا کپړه علم زما دا بوټان وګوره نو دا سترګې خو لار پې ګوري کتاب پې ګوري ته تجارت کې هغه مال پې ګوري یا چاته آواز کې هغه ته وګوري جایز نو سترګې خو د ضرورت د کتو دپاره دي او چې پردو ښځو ته سړی ګوري نو دا خو ته د اندامونو چې دا یو امانت دی او الله پاک بیا تا نه تپوس کې سترګې مې درکړې وې جایز کې استعمال کړی که په جایز کې دا به نه وی چې په سترګې خو زما دي چې کم خوا ګورم او جسم خو زما دی چې کم څنګه استعمالوم او زما غوږونه زما دي چې ګانې اورم او که ډانس پې او کښېنم نه ناسته به داسې مجلس کې نه کې